علیکم. وعلیکم سلام. جوړ په خیر تکړه تازه صحت ملت خیر په خیر جوړې خیر 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 شکاله ښه د ساعت ډېر دی ښه الله بس څوک لږ کار مې و در سره لا دې خیر کې وایې که نه چا ویښته جوړی څنګه چل دی نه نه زه هغه دغه خوا ته ورځو لکه هغلته هغه ونې شاته یو ملګری مې ستا ودرولی ډېر پخوانی ملګری دی او سرپرایز دی نو ښه بیخي مې ورسره ملاقات نه دی شوی اوس به یې کوو اوس به یې کوو ځو چې زه یاره ذیشانه ستا نه خو مې دا تمانه وه ولې به وروره چې ته به ما دې ته راوړو دې سره به ما مخامخ کې وایي ستا د ماشومتوب ملګری دی نه دی ماشومتوب زه بیخي غټ پیدا شوی یم وایي استغفر الله ما څه شی کړي دي ته غلی دې پسې باندې کښېنه تا سره زه نه یم لګیا ما څه شی کړي دې ته وایي غلی کښېنه والکه ته چپ شه زه تا ته دا وایم چې تا دا کار ولې وکړو کوم کار تا زه دې ته ولې راوستلم وروره ستا د ماشومتوب ملګری دی نو ملګری ولې خبره څه ده اوس دا وایي خبره سره زه دا بیخي پېژنم نه علت دې څه شی دی دومره سپک کار تا ولې وکړو کوم سپک وایي کوم سپک کار دی هغه سر نه دې راوستلم دې سره دې مخامخ کړلم ولې وروره یو وخت کې د دې په سر ما سره جنګ کړی زه دې وهلی وم ویښته دې رانه وشکول اوس وایي دا ستا ملګریتوب سره ملګري سره مخ کول سپک کار وروره وایي په دنیا کې یوه خېټه ده او یوه بم دی بم کوم بم څه شي بم څنګه بم هغه ورځ د ملک صاحب د زوی واده و ولایت خان ملک صاحب ولایت خان د زوی واده و هلته لاړلو ورور جانه چې کېناستلو په وریجو کې بم ایښی و چا بم ایښی و وروره مړه هغه غوښه نه وي هغه ته خېټه خواره بم وایي هغه ایښی وروره تر څو چې ما لاس کولو وروره دې ته نه راایستلی او ټول یې خوړلی زما خېټې ته وګوره او هغې ته وګوره ولې ای وروره دا ولې خرچه کومه بم دی یو ورځ ما وخوړه یو ورځ خیر تی وخوړه که نه بل ځای کې چې لاړو وروره تی وخوړه وایي په خېټه باندې خرچه کوم خپل کور کې خرچې وکړه پردو خیراتونو کې خرچې مه کوه په کور کې ورور دا دی په کور کې ورور جانه چې یوه پتاسه ورکړه شي پتاسه یا شیریني بسته کوټه ورته څنډي دی بل چا په کور کې ورور جانه غوښې هم په دغه خوري دا دی ما نه ټوله غوښه وخوړله ستاسو اوس جنګ په دغې غوښې باندې خود په دې غوښې دی نو څه شی دی د خاورې په سر جنګ دی ماڼه خدای قرآن ته وګورئ د ماشومتوب انډیوالي ده لوس به م یو بل سره لمبل په اوبو کې اوس وروره مسله په دومره غوښه باندې م لانجې رااخیستې دي هغې وخت کې اتفاق او برکت و خلکو به اوښان حلالول اوس ورور یو دانه دغه حلال کړي و 20 نفره یې خوري یو دانه څه شی دی پسه خدای ته وګوره دې خبرو نه تېر شي د انډیوالي دوستي مه ګوره مه خرابوئ ما ویلې چې دې ویلې وایي ډېر وخت نه مې نه دی لیدلی یادېږي مې مال زه به یې درته راوړم ختمه خبره زه پوهېږم زه واښه نه خورم زه ډوډۍ خورم خامه دې سره پخلا کې نه پخلا کې والله که پخلا نه علت یې څه دی ولې بس په همدې شي دښمني شروع نه یې منم که پسه درته حلال کړو بیا یې مني نه یې منم که میخه درته حلال کړو بیا یې مني والله که یې ومنم نو ولې نه مني اخر ولې نه مني دی وایي نه یې منم د غوښې یې رانه خوړلې ده هغه دغه هم چې راته راوړې هغه څه شی نومېږي هغه هم خلیلزاد ماما قسم دی که یې ومنم نه یې منم دې سره نه پخلا کېږم د خېټې په سر باندې مې دښمني کړې ده پوه شوې په دنیا کې مې درته مخکې وویل چې یوه خېټه ده او یوه بم دی نه یې منم مړه خیر دی تېر شه دې خبرو نه یې منم ریشانه نه یې منم مړه ته پرېږده خیر دی والله که یې ومنم څه خبره واره زمیره بم جنګ کوي را سره زه لازق لا نو تا څنګه وهلکه خو په دې باندې جنګ کړی دی په بم بم کوي خبره واره امانه زمیره خدای مې خدای م خیر ته کېنوه چې په خېټه باندې تاسو جنګونه کوئ ډاکټر صاحب سلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه ډاکټر صاحب ښه شکر الحمدلله نه هېڅ خبره هم نشته ډاکټر صاحب هېڅ خبره هم نشته ښه څه شی زه تاسو یو ډاکټر صاحب نو ما خو ځان نو قرنطین کړی کله
زه دا څنګه چل شوی خدایه زه به لاړ شم هلته زه مامې سلام علیکم وروره ټول په خیر تکړه تازه صحت مجاز ښه دی زمیر جان السلام علیکم امان جان راغلی اوسه څنګه یې امان جان ښه جوړ څنګه یې زمیر یم زمیر وګوره زه به تا نه ولې خفه کېږم ځوانه کومې پېژندلې ولې کومې پېژندلې خود نه مې پېژنې څنګه یې امان جانه ښه حیرت دی بخښنه غواړم وروره بخښنه غواړم په دومره غوښه باندې څوک خفه کېږي چې ته ما نه خفه شولې نو هلته دې نو څنګه یو دم قار وکړو داسې لاړلې رانه راغاړې اوسه امان جانه راغاړې اوسه ویې منه امان جانه ومنه بس الله دې تا سره ډېر ښه وکړي الله دې تا سره ډېر ښه وکړي ته شودانه غټ وتکه نه ده دغه ویمه پیلمر نه دغه ویمه چرګه ماړه شارو درته حلالومه ته خو د غوښې شوقي ومنه که نه وی امان جانه ویې منله بس دی ویې منله پوستکی دې دې واړولو خفه دی که نه رانه نه دی خفه یې نه یم وروره ته دې خوښه خفه یې دې رڼا ته والله که خفه یم نه یم خفه نه دی خفه امان جانه رښتیا یې ووایه راغاړې اوسه ما د ماشومتوب انډیوالې ته تا نه خفه کېږي کار د واده کار راغی راته د هغې د منه شیرکۍ نه ده شیرکۍ د هغې د زوی ختم دی هو د واده باران دی نو بیا ځو زو د غیرت سره بمونه دي بمونه بیا به خو خفه کېږي نه ده چې رانه ته خفه نه دی خفه نه دی زه ښه دی ته هم راغاړې وځه ته رانه خفه زه نه نه یم زما د سره اوښتي ما ته صحیح ده نو چې مقصد رانه خفه نه شي خفه نه یم دا دې څه شی اچولي بس زما کار وشو څه شی څنګه کار دی بس کار مې وشولو نو څه شی کوم خیرات دی کوم ځکه غوښه ده څه دی وته خېټې شوقي هغه درته نه ویم کار مې وشو نور څه شي کار دی چې ما ما ته پنجه راکړه امان جانه ای امانه کار مې وشو څنګه دی امان کار جانه دې کار ما خو پوهېږه که نه 15 دقیقې مخکې راته ډاکټر زنګ ووهلو ډاکټر ښه هغې کره ځو ډاکټر کپسول زنګ یې راته ووهلو چې ورورې ما دلته ده نه وایي ته کورونای او تا ته مې مسج کوم مبارک خبره واوره خدا دې کور وراکړه لوټې لوټې شي کورونا بیا ډاکټر صاحب زنګ ووهلو الو سلام علیکم ډاکټر صاحب السلام علیکم وروره ښه وایي ښه کوم دی ښه تا ونه ویل چې ښه نه یي اوس لا ویل چې ښه ته خو زما خبره واوره وروره زه خبره واورم زما خبره واوره ته زما خبره واوره وروره زه غواړم چې تا چای وې ته غلی کښېنه زه تا نه بښنه غواړم نه غواړې بښنه ما وغوښتله یو نه مې بښنه وغوښتله او زه چې چا سره مې دښمني وه ټولو نه بښنه غواړم خبره واوره ما خبره واوره راځه به تا نه هم بښنه غواړم چې د وینې ورکولو وخت کې مې تا سره کومه لانجه کړې تا نه بښنه غواړم ته خو زما خبره واوره خبره واوره ما وروره خبره واوره خدای قرآن ته وګوره خبره واوره که نه خبره واوره ووایه اصل خبره داسې ده او څنګه دې ته ووایم خبره داسې ده وروره چې هغه کوم ټسټ چې تا ته ما درکړی و که نه چې تا ته مې زنګ ووهلو چې تا وویل که نه چې ته کورونا یې نیک واوره خبره واوره هغه ستا ټسټ نه و هغه د بل چا بل کس راغلی و هغې سره بدل شوی او ته نه یې ته جګ جوړې شکر الحمدلله کورونا نه یې نه یې رښتیا وایه ډاکټر خدای دې ستا پېښ شین کړي چې ته ما ته کورونا نه یې زه خو د دښمن سره په خوا کړلم که نه زه لاړم غېږه مې ورکړه چې هغه کورونا شي خدای دې تا تباه و برباد کړه خدای دې غرق کړه چې زه کورونا نه یم زه راغلم والله که دې پرېږدم زه به تا سره کار لرم خدای که رانه خلاص شي خدای خبره واوره خدای که دې پرېږدم خبره دې په جب کې کښېږده والله که رانه خلاص شي په خدای که دې پرېږدم زه راځم او تا خو زما د دښمن سره زه په خوله کړم که نه زه هغوی سره نه په خوله کېدلم والله که رانه خلاص شي تا ته مې ډاکټره ته زما خبره واوره زما خبره ته غوږ کېږده ډاکټر صاحب ستا خوا ته هم راځم که تا سره مې د وینې ورکولو په وخت کې کومه خبره چېږه زر مصروفه شو چې ختم مې کړه ته دستي خبره مې نیسه که نه څنګه چل دی